که د جلسې ضرورت و که د یو ځای د بند کولو که د چا د تحفظ ولې د ملي لښکر جوړ شي. منظور پښتين وویل د اسنادو له مخې تر ټولو ډیر څه باندې 9000 وژل شوي کسان د خیبر له سیمې دي چیرې چې دغه جرګه روانه ده. هغه د جرګې په پرانستونکې وینا کې وویل چې پښتانه د لسیزو راهیسې د پراخ تبعیض، ځورونو، جبري ورکېدو، شکنجه کولو، هدفي وژنو او محرومیت سره مخ دي. منظور پښتين په داسې حال کې چې د پښتنو وضعیت د انځور په ژبه هم ګډونوالو ته ښکاره کوو وویل موږ د تعلیم، روغتیا، زیربناو، سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا څخه په لوی لاس محروم ساتل شوي وو. د پاکستان حکومت په رسمي ډول لا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د دغو راټولو شوو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. د پښتنو قومي جرګې په درېیمه وروستۍ ورځ هم بحثونه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين چې د پښتنو دغه جرګې رابللې وی نن به مهمې پریکړې اعلانوي. په دغه جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پلویانو ترڅنګ د مختلفو ګوندونو په زرګونو کسانو ګډون کړی دی.